په کابل کې د ښځو لپاره ځانګړی پارک یعنی بڼ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د کابل د ښځو پارک د کابل په مرکزي برخه کې شتون لري چې اوس مهال د شهراره بڼ په نوم هم یادېږي. وروسته له جوړېدو دغه ځای ښځو او کورنیو ته د تفریح لپاره پرانیستل شو. د دې پارک د جوړېدو لپاره د 570,000 ډالرو نه ډیر مصرف شوی دی. مساحت یې 14 جریبه او 20 بسپې دی چې په کال 1488 کې د ښځو د چارو رئیس او د متحده ایالاتو لخوا جوړ شوی و. د ښځو وزارت سرپرست ډاکټر حسن غضنفر وایي په دې بڼ کې د ښځو لپاره ډېرې اسانتیاوې او د تفریح او ساتیرۍ لپاره ډېر وسایل جوړ شوي دي. دوی وایي تر اوسه 14 باغونه زموږ تر کار لاندې دي چې د ځینو کارونه یې مکمل شوي هم دي او ځینو باندې کار اوس هم روان دی. شهراره بڼ یو تاریخي او تفریحي بڼ دی چې د ننه کېدو ټکټ یې پخوا 10 افغانیو. هره ورځ به ښځې د تفریح لپاره ورتلې، خو اوس یوازې پنجشنبه او جمعې ورتللی شي. دا باغونه نه یوازې د ساتیرۍ او تفریح لپاره دي بلکې د زده کړې لپاره هم دي. دا د ښځو بڼ اوس یوازې د ښځو لپاره دی ځکه چې دوی همداسې راحتوي. دوی وایي کله چې نارینه هم دې پارک ته راځي نو موږ په ارامه نشو راتلی او ډېرې ښځې دلته پخلی هم کوي. داسې څوک نشته چې دوی ته ستونزه جوړه کړي او مزاحمت وکړي. نو ځکه دا یوازې د ښځو او کورنیو لپاره دی، نه پرېږدي چې سړی هم دې بڼ ته راشي. دې بڼ کې چایخانه، کینټین، مفت انټرنیټ او کوچني پارکونه هم شتون لري. اغلې غضنفر وایي دا بڼ یوازې د ښځو لپاره نه دی جوړ شوی. په راتلونکي کې چې کله د خلکو فکرونه روښانه شي نو دا بڼ به په فامیلي بڼ تبدیل شي، یعنی سړي به هم وکولی شي چې دلته راشي. د ښځو د چارو رئیس وایي چې نور هم هڅه کیږي چې د ښځو د ذهني مصروفیت لپاره همداسې نور ځایونه هم جوړ شي، ځکه په دې بڼ کې ښځو لپاره کورسونه، نورې خپرونې چې د ښځو اړوند کیږي شتون لري. لکه د ښځو نړیواله ورځ هم په همدې بڼ کې لمانځل کیږي. دې بڼ یعنی پارک کې هر ډول ونې شتون لري، لکه د مرسل ګل، زنبق، د ناجو ونې، بادام، توت او پتونې ګل شتون لري چې هلته باغوان یې ساتنه کوي. په 18 نورو ولایتونو کې هم د ښځو لپاره ځانګړي پارکونه شته چې ښځې تفریح لپاره ورځي. په افغانستان کې د ښځو لپاره داسې لږ د تفریح ځایونه دي، خو سړي لپاره بیا ډیر دي، نو ځکه ښځې د همداسې نورو تفریحي پارکونو غوښتونکي دي. مننه کوم قدرمنو دوستانو چې ویډیو مې راسره تر اخره وکتله. دا په کابل کې د ښځو دپاره د یو پارک یعنی بڼ په اړه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري درسره لایک کړئ او له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.